چې کله خفه و کله جګرخون و راشي مورکۍ ته کښېنو او ورته وایي چې مورې نن مریض یم مورې نن مې لاس خوږ شي مورې نن خفه یم همیشه شکایتونه راوړو خپل فامیل ته یې یوه ورځ رانغللو د خوشحالۍ خبرو مو ورته ونه کړې یوه ورځ رانغلو چې مورکۍ ته وایي چې مورکۍ نن ډېر خوشحاله یم مورکۍ شکر چې ته شته یې مورکۍ شکر چې تا لرم مورکۍ شکر چې تا لرم پلارجانه شکر چې تا لرم مېرمنې شکر چې ته شته یې زه راغلم تاسو مې ولیدلی یم موږ او تاسو متاسفانه داسې یو چې هر کله کور ته راځي اوس ټنډه به مو برګه نیولې وي هر چا ته به غوسه وو ښه خبره به هم د خولې نه وځي ظالمانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې تر ټولو بهترینه شخص هغه څوک دی چې د خپل فامیل سره ښه وي رویه یې ورسره سمه وي راځئ لکه څنګه چې کله کله بیرون د خلکو سره ښه رویه کوي همداسې د فامیل سره وکړه کور ته چې راغلی سلام واچوي چې مورکۍ زه خو راغلم نن ډېر خوشحاله وم ورځ مې ډېره ښه تېره شوله همیشه د غم او جګرخونۍ خبرې مه کړئ په کور کې خوشحالۍ راولئ وړې وړې خبرې بهانه کړئ تر څو یو خوشحاله او ارامه ژوند ولرئ ژوند بهانه غواړي چې خوشحاله یې کړي کنه چېرته خوشحالي سراسر خفګانونه دي د دې په خاطر چې مور مو خوشحاله شي که کله خفه هم وي ورته ووایه چې مورې نن خوشحاله یم زه هم اوس ورځم او مور ته مې وایم چې زه خوشحاله یم تاسو هم همدا کار وکړئ السلام علیکم